سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا هم د خبرونو سره ټکي. د افغانستان په هکله د بهرنۍ غونډه د جانسن د طالبانو په هکله به قضاوت د دوی د خبرو پر ځای د دوی د کړنو په بنسټ وشي. په پام کې د څو ساعته وروسته په برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو چې په جی مشهور دي د بڼنیزه غونډه کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن وغوښتل چې له کابله د هوایي ډګره د خلکو پوځیانو ایستلو ضرب الجل نیټه وغځوي. دا غونډه د برېټانیا په وړاندیز او کوربهتوب په انلاین بڼه ترسره کیږي. ښاغلي جانسن په دغه راز په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د مرستو زیاتوالی هم وکړ. نوموړي په یوه ټویټر پیغام کې لیکلي، له دوستانو او متحدینو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو ترڅنګ پاتې شي او له کډوالو او پناه غوښتونکو سربېره دوستانه مرستې هم ډېرې کړي. ښاغلي جانسن په افغانستان کې بشري حقوقو او تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو په خوندیتوب د ساتلو د ټینګار په ترڅ کې ویلي، طالبانو به هم په دوی د وینا پر ځای د دوی د کړنو پر ځای مرستې پیل کړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا و تازه او پر وخت خبر چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. زموږ د یوټیوب چینل په آخري کې هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. ښه وخت. تازه.